افغانستان څنګه ولې سقوط کوي؟ انس حقانی په اړه څه ویلي دي؟ ملګرو که تاسو هم غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د طالبانو یو تن مخکښ غړی انس حقانی وایي دننه افغانستان او بهر کې زیات خلک او سوداګر په اندېښنه کې دي چې د طالبانو نظام سقوط کوي، خو په وینا یې دا ټول د تبلیغاتو نتیجه ده. د حقانی په خبره طالبان سقوط نه کوي ځکه دوی د معاملې په ترڅ کې نه بلکې د ډیرو ستړیاو او تکالیفو په ګاللو دې مقام ته رسیدلی دي. نوموړي یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې خلک دې اندېښنه نه لري او نړۍ په افغانستان کې د دوی لخوا له ماتې سره مخ شوې ده چې د طالبانو سقوط شونی نه دی. بلخوا د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت کجکي او کمال خان بندونو ته د ایرانی کارپوهانو د سفیر په اړه راپورونه رد کړل. د اوبو او برېښنا وزارت ویان مطیع الله عابد ویلي چې د 1451 لمریز کال د تړون له مخې ایرانی لوري یوازې د ځانګړو شرایطو او میکانیزم له مخې له د هراود سټیشن څخه لیدنه کولی شي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ایران سفیر حسن کاظمي قیمي ویلي چې یو ایرانی تخنیکي پلاوی هلمند ته د سیند د اوبو له سرچینو څخه لیدنه کړې ده.